امید مې دی چې د کابل په ټولو نواحیو کې د کابل په ټولو ګذرونو کې هم ځوانان او وکیلان او علما او تجاران راپورته شي د ستاسو کار ورته لوګو وګرځي په ټولو ناحیو کې دغه حشرونه تنظیفي حشرونه او د آبیارۍ حشرونه خلق آماده کی او تیار شي راووځي د خدمت وکوي موفق اوسئ خوشاله اوسئ ډېر خوشاله یو درنه هر وخت په څلورمه ناحیه کې دغسې اقدام شوی دی وکیل صاحب درمان ته د الله خیر ورکړي ډېر کوشش په دغه حشرونو کې په دغه ټولنیز کې خدمتونو کې وکیل صاحب بعضې نور سپینګیري وکیل صاحبان او ځوانان دلته موږ پېژنو لیدلي مو د اکثرو نامونه زما نه هیر دي په دې خدمت کې هر وخت ډېرې هلې ځلې کوي ډېر کوشش کوي بیا مو هم د الله نه موفق او بریالي غواړم نن چې تاسو ولیدل چې عملاً په ساحو کې موږ آبیاري لرله د تنظیم د ټیم سره وکیلان د ګذر رئیس علما شورا د علماو خبرګانو ځوانانو د څلورمې ناحیې رهبري رئیس محترم په خپله او ډېره منندوی د معین صاحب د کلتوري نه او د څلورمې ناحیې د رئیس نه چې موږ یې تشویق کړلو او انشاءالله دا موږ وعده درکوو دا خپل څلورمې ناحیې ته به همیشه موږ کار کوو د صفایي په بخش کې د سرسبزي په بخش کې په هره بخش کې به مون خدمتگار یو. حاجی اکبر درمان هستم فعلا در گذر 16 موقعیت دارم قسمی که شما میبینین این عشر عمومی در سطح ناحیه چهارم شهر کابل به ابتکار رئیس ناحیه چهارم شهر کابل صورت گرفته البته محفل بسیار بزرگی بوده که در حدود بیشتر از 500 نفر در این محفل اشتراک داشتند و برنامه ما طوری بوده که در حدود 13 موتر ما از بازار خریداری کردیم و در اختیار پارک هایی که خوش شده بودند و به آب نیاز داشتند ما این را در تمام پارک ها توظیف کردیم و فعلا هم شما میبینید که در پارک بلاک های شاروالی ما موقعیت داریم و توسط همین جوانای گذر 16 ما این منطقه را آبیاری میکنیم و امیدوار هستم که اهالی گذر 16 و سایر گذرهای دیگه در قسمت نگهداری و آبیاری اگر امکانات داشته باشند چون میفهمم فعلا آب در منطقه به نهایت کم است و مشکلات مردم هم بسیار زیاد است با ارتباط هر برادر ما هر افغان ما که توانمندی از این داشته باشند که باید آبیاری بکنند و هر قسمتی که از پارک هایی که خودشان برای زیباییشان است برای مقبولی منطقهشان است باید از این استفاده معقول بکنند کوشش کنند که درختها را نشکنانند کوشش کنند که اگر نزدیک به خشک شدن است آبیاری بکنند و دیگه از شاروالی کابل من سپاسگزاری میکنم خصوصا معین صاحب کلتوری که در اینجا اشتراک کردند و برنامه را به شکل خوبتر و بهتر رنگین ساختن و تاجرای ملی را وکلا را علما را جوانا را به خاطر تشویق برای همین کارهای داوطلبانه اینا تشویق کردن و ما سپاسگزاری میکنم.
امروز می‌بینید اشر عمومی بود از سطح ناحیه چهارم بیش از تمام البته رئیس شورای وکلا، رئیس نخبگان، رئیس شورای علما، جوانان همگی شرکت کردند. بیش از 400 تا 500 نفر در این محفل و اشر ما اشتراک کرده بودند. 12 13 تانکر آب بود به خاطر آبیاری که ساحر آبیاری کنن و گیاهی که خوش بود اونا را آبیاری کردن. اینه به همگیش به کمک و اهالی مردم بودند. از قسم که شما مشاهده میکنید امروز زمینه آبیاری پارک‌های کلابدشتن ناحیه چهارم آغاز کردیده که به همکاری رئیس صاحب نایه و معین صاحب و خاصتا همکاری وکیل صاحب درمان که حالا و این با آبیاری ضرورت داشتن همکاری نمودن و خدا کنه که پروسه همیشه ادامه داشته باشه و از مردم ما هم خواهشمندیم تا به حفظ صفایی و آبیاری پارک‌ها توجه کنند.